یو مثال درته ذکر کوم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د فلسطین فتح ته لاړو او فتح داسې وه چې هغوی بغیر د جنگ نه تسلیم شو. واقعه مې مخکې ذکر کړې ده تفصیلي، مقصد مې یو ټکي کې دی. دی لاړلو په دې اوښه باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله روانیږي نو جامې ډېرې زړې وي. نو خلکو ورته ویلي ته یو ملک فتح کې جامې ښایسته نوې واغونده، هسې نه چې هغه ستا دا زړې جامې وګوري به دا خپله د لوږې نه مړه کېږي، زمونږ به څه وکړي. عزتمندو وایي چې کله دی ننوتو جامې واغوستې چې راغی په منبر ودرېدو نو چې صحابو ته خطبه ورکړي چې زه ځم او دلته خپل ځای باندې نایب مقرر کړي چې جامو ته یې ولیدو زر د منبر نه کوشو بیرته لاړو، زړې جامې واغوستې راغی په دې منبر بیرته ودرېدو. وایي تاسو به خفه شوي چې ستاسو خبره ما ونه منله. ما یو ورځ محمد رسول الله سم په دې منبر لیدلی و او سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او د رسول الله مبارک قبر ته یې ګوته ونیوله. صاحب د دې قبر چې په جامو کې ما وشمارل 12 پیونده ما ته مناسب ښکاره نه شو چې نن دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه لباس زه وشرمېږم. صحابه ورته ویل موږ به در سره څه کسان لاړ شو. ویل نه، روان شو. غلام ته وایي چې عدالت به کوو، ښه انصاف به کوو، ستا په وجه زه په ورځ د قیامت اونې نیولی شم. څومره مزل چې په اوښه ته کې دومره به زه کوم، څومره چې پیاده مزل ته کې دومره به زه کوم. کله عمر رضی الله تعالی عنہ په اوښ باندې سور او غلام لاندې روان او کله غلام بره په اوښ کېنولی دی او عمر فاروق امیر المؤمنین لسنیم کاله حکومت یې کړی، 2.5 لاکه کیلومتره مربع ځمکه یې فتح کړه. عراق غوندې ملک، د مصر غوندې، د فلسطین غوندې، د شام غوندې ملکونه یې فتح کړه او خپل سرحدات یې لرې لرې ورسول. نو چې کله فلسطین ته ورنږدې کېده نو غلام نمبر راغی چې په اوښې سور شي. نو ورته وایي چې غلام ورته وایي چې بیا به دا خلک خاندي چې دا څه بېادبه مسلمانان دي، خپل امیر یې پیاده روان کړی دی. وایي د دوی د خندا نه نه یېرېږم، خو چې په ورځ د قیامت باندې ذلیل او شرمېده د الله مخې ته ولاړ یم د هغې نه یېرېږم. وخېجه غلامه، ته به په ورځ د قیامت زما په غاړه نشي نیولی، ما چې کوم جرم کړی دی ما نه به الله پوښتنه کوي. په اوښ باندې کښېنه. اوښې کښېنولو، عمر صاحب پړی نیولی چې فلسطین خلک راوتلي چې ویې لیدل، رامنډه یې کړله. عمر صاحب نه یې غېږې تاوې کړې چې موږ په تورات کې همداسې لوستلي وو چې د مسلمانانو امیر به داسې وي. فتح وشوله، واپس را روان دی چې کله مدینې منورې ته داخلېږي د رقیع علاقې ته نو هلته د اوښانو پنډغالې او هلته به ګیاګانې خوړې چې ګوري څه اوښان وچ دي او څه اوښان ساربه دي. تپوس کوي عمر صاحب دا ساربه اوښان د چا دي؟ وایي دا د عبدالله ابن عمر ستا د زوی دي. ویل دا وچ؟ ویل دا د دې نورو خلکو دي. شپونکي ته وایي ورځ د قیامت چې راشي زه به الله ته ویم چې الله دې د عمر د وجې نه د دې د زوی د اوښانو خیال ساتلی و، ښایسته ګیه ورله ورکړې وه، په ښایسته ګیاګانو کې یې سره ولي او عامو خلکو د هغوی نه د دې یره نه وه، هغه یې په وچو خوړونو کې پرېښي وو. ورته وایي چې نه صاحب امیر المؤمنین داسې خبره نه ده، خبره داسې ده چې ستا زوی دا اوښان راوستل همداسې ساربو غټو. ویل نه منم، ځان ورسوه عبدالله صاحب کور ته اوس نه ځي، ناست دی په دشته کې، زما زوی راوله. عبدالله دا سړی تا نه یېرېدلی و، ستا په څاروو په اوښانو یې ښه ګیه خوړلې او د عامو غریبانو خلکو په هغوی باندې خرابه ګیه خوړلې ده. ورځ د قیامت چې راشي زه به الله ته په تا شکایت کوم. هغه ورته وایي چې نه بابا داسې خبره نه ده. ویل چې داسې خبره نه ده نو په الله مې د قسم چې ستا د اوښانو 1 روپۍ او 1 پوټۍ غوښه دا په ما باندې حرامه ده، دا اوښان مې ټول بیت المال ته وقف کړل ځکه چې په دې کې لحاظ ساتلی شوی. نن زما ستا ډریور سره څوک خبره نشي کولی، نن زما ستا باډیګارډ سره څوک خبره نشي کولی چې کوي دا د ولو منځ ور باندې وهو. نه مسلمانه، هغې چې هر څه وکړه الله به تا نه پوښتنه کوي ځکه تا مقرر کړی، تا ودرولی. عاجزي وکړه، عدالت وکړه، انصاف وکړه. ای امت مسلمه، په الله قسم چې د فلسطین یو مجاهد په لاره باندې تېرېدل او یو کس ورغې او د دې تندینه ورته موچې واغستله، خو دا هغه کس دی چې دې د کور 1 اتیا شهیدان ورکړي دي.
د خپل خاندان کور یې وران شوی دی، مال حال هر څه تللی دي، خو چې مجاهد په لاره تېرېږي هغه په 80 کسانو د شهادت نه بعد هم هغه سړی ورځي او تندی موچي کوي. داسې مینه دې خلکو له ورکول پکار دي، داسې محبت چې زما او ستا لاسونه خلک موچي کړي، چې خلک ارمان وکړي چې داسې بچی مې وي. ځکه حدیث کې راځي مؤمن وی دی ته، مسلمان وی دی ته چې تا ته سړی وګوري او هغې ته ایمان او ستا مسلماني خوند ورکړي، داسې عدالت پکوئ، انصاف پکوئ چې د چا در سره حق پیدا شو حق ورله ورکړه.